د زړو بانک نوټونو له ډیروالي شکایت. دلته د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په بازار کې د زړو بانک نوټونو زیاتوالی هغه څه بولي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې راولړي کړي دي. دوی وایي په بازار کې د بیلابیلو توکو د رانیولو په وخت کې ډیری وخت خلک د راکړې ورکړې پر مهال د نوټونو د زړښت له امله سره په جنجالونو او لفظي شخړو اخته وي. خلک له حکومته غواړي چې بازار ته د نوي بانک نوټونه وړاندې کړي، خو له خلکو هم غواړي چې د نوو بانک نوټونو ساتنې ته دې جدي پام وکړي. دا بانک نوټونه راټول شي په ټول په دې خاطر باندې دا کوم زړه بانک نوټونه که بانکونه ورکوي او که نور عوام یو د بل سره پکې تبادلې کوي یا فرض مثال یو جنس پې اخلي نو زیاتره موږ سره لږ مشکلات سره مخ کېږي. 100% کې 10% روغې دي، دغه 20% چې دي دا ټول شلېدلې دي. په دغه لحاظ موږ دغه توجه غواړو د هم د اسلامي امارات نه دغه پیسو په اړه نوې نوټونه راشي، ساتنه باید وکړو. د جلال آباد ښار صرافان او زړو بانک نوټونو رغونکي هم په بازار کې د زړو بانک نوټونو شتون اندېښمن کړي او له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د بانکونو له لارې زاړه بانک نوټونه راټول او نوي دې وویشي. دوی هم د خلکو په څیر د نوو بانک نوټونو په ساتنه ټینګار کوي. دې زړو پیسو سره موږ ډېر په مشکلات وي چې بس ګاګ ته چې ورکو هغه نه لې هغه به ته موږ ته واپس راکړي. موږ نه بیخي لاره خطا ده. موږ د طالبانو ورونه دا غواړو چې دا زړې پیسې والي او موږ ته مقابل کې نوي راکړي. د عوامو نه دا د تقاضا کوو، دا سوال ورته کوو چې وروره تاسو دا پیسې په بټوه کې وساتئ. دې زړو روپیو باندې اټیوالي چې شی نه ورکوي دا ته وګوره. ام نمبر بدل یې پکې شته، خراب یې پکې شته، بانک یې نه بدلوي دا ته وګوره. چلولې دي دا یو دانه بانک نه اخلي، څوک نه اخلي. دې باندې موږ چې وکړو موږ هم مجبوره یو. په همدې حال کې د افغانستان لوی بانک مسؤلین هم مني چې د هیواد په کچه په بازار کې د زړو بانک نوټونو کچه لوړه شوې ده. دوی وایي د همدغه ستونزې د حل په پار به ډیر ژر په دولتي او خصوصي بانکونو کې د زړو بانک نوټونو د راټولولو او نو د عرضه کولو لړۍ پیل کړي. دوی وایي د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په موخه به په لومړي سر کې لسګون او شلګون بانک نوټونه راټول او وروسته به د لوړو زړو بانک نوټونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړي. افغاني بانک نوټونه یوه لویه برخه مندرس او زاړه شوي دي چې هیوادوال یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې د 1444 کال د ذوالقعدې د میاشتې په 14مه نیټه په ټول هیواد کې د افغانیو د تعویض یعنې زړو بانک نوټونو د راټولولو او په بدل کې د نوي بانک نوټونو د ورکړې پروسه پیل. د افغانستان بانک د مسؤلینو د معلوماتو له مخې زړو یا مندرسو بانک نوټونو د مشخصاتو په اړه معلومات د افغانستان بانک په ټویټر او فیسبوک پاڼو خپاره کړي او همداراز په ځینو ځایونو کې اشتهارونه هم خپاره کړي چې خلک د لیدلو وروسته په مشخصاتو پوهیدلی شي او د همدې خپاره شوو معلوماتو په بنسټ کولی شي مندرس بانک نوټونه بانکونو ته یوسي او په نوو یې بدل کړي. دوی دا هم وایي چې د زړو بانک نوټونو د نوي کولو په صورت کې هر بانک مکلف دی چې سر په سري بدل کړي او په منځ کې کوم توپیر ونه کړي.